أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د شعیب د قوم هغو مشرانو چې لویی کړي وویل ای شعیبه یا به تا او تا سره چې هر چا ایمان راوړی له خپل کلي باسو یا به حتما زموږ دین ته راوړی. ده وویل آیا که څه هم موږ ناخوښه اوسو؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. کستاسو دین ته ورستانه شو بیا خو به مو په الله پورې لوی دروغ تړلی وي له هغه وروسته چې الله ترې وژغورلو او مونږ ته خدا هیڅکله نه ښایي چې هغه دین ته ورستانه شو مګر دا چې زمونږ رب الله اراده وکړي. زمونږ د رب علم پر هر شي پراخ چاپیر دی. پر الله مو بروسه کړې ده. زمونږ ربه زمونږ او زمونږ د قوم ترمنځ په حق فیصله وکړي او همدا ته غوره فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. او د قوم هغو مشرانو چې کافر شوي وویل که د شعیب تابعداري مو وکړه بیا به خامخا تاسو زیانمن یاست. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نو بیا هغوی زلزلې راونیول او چې سبا کېدی نو خپلو کورو کې پړ مخې مړه پراته وو. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. چا چې شعیب دروغجن ګڼلی و داسې تباه شول لکه چې بیخي پکې اوسېدلی نه وي. چا چې شعیب دروغجن بللی و هم دوی تاوانیان شول. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نو هغه یعنی شعیب ترې واپس وګرځید او ویل زما قومه تاسو ته مې د خپل رب پیغامونه ورسول او نصیحت مې درته وکړ نو اوس په یو داسې کافر قوم څنګه افسوس وکړم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. او هیڅ کلی ته مو یو نبی نه وی لیږلی نو چې هغوی یې بلنه نه ده منلې بیا مو هغه خلک په تنګلاسیو او کړاوونو کې راګیر کړي تر څو هغوی په زاریو شي او حق ته غاړه کیږدي.
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا مو یې حال بدل کړ، د تنګسي پر ځای مو سوکالي راوسته، تر هغه چې په مال او ځان کې ښه ډیر شول، د دې لپاره چې که شکر وباسي. خو داسې یې ونه کړل او دا وینا یې پیل کړه چې داسې تنګسي او سوکالۍ خو زموږ په پلرونو هم راغلي وي. نو بیا مو ناڅاپه داسې راګیر کړل چې دوی خبر هم نه وو. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. او کچیرې د دې کلیو خلکو ایمان راوړی او تقوای کړی وای، نو پر دوی به مو د اسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستلې وي، خو رسولان یې دروغ وګڼل، نو په هغه عمل کې مو راونیول چې دوی کاوه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آیا د دې کلیو خلک له دې بېغمه وو چې د شپې په ویدو به زموږ عذاب ورته راشي؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. یا د دې کلیو خلک له دې بېغمه وو چې په رڼا غرمه به زموږ عذاب ورته راشي، په داسې حال کې چې دوی به لوبې کوي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا دوی د الله له پټ تدبیره ډاډه دي؟ نو د الله له پټ تدبیره خو پرته له تاواني قومه بل څوک نه بېغمه کیږي. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا هغوی ته چې له پخوانیو هلاک شوو خلکو وروسته ځمکه په میراث اخلي نه ده څرګنده شوې چې که موږ وغواړو نو په ګناهونو به یې دوی ته هم سزا ورکړو، او څوک چې بیا هم پند نه اخلي په زړونو به یې مهر ووهو چې بیا به څه نه اوري. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دا هغه کلی دی چې مونږ یې تا ته کیسې بیانوو، او حقیقت دا دی چې دوی ټولو ته رسولان له څرګندو نښانو سره راغلي وو، خو کوم شی چې دوی مخکې دروغ ګڼلی وو بیا پر هغه ایمان راوړونکي نه وو. همدارنګه الله به د دې کافرانو پر زړونو هم مهر ووهي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. او په زیاترو کې یې مونږ څه لوز نه دی موندلی، بلکې زیاتره یې مونږ فاسقان موندلی دي.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا مو له دوی وروسته فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته موسی له خپلو نښانو سره ورولېږئ، خو هغوی هم ظالمانه چلند ورسره وکړ. نو ګوره چې د هغو ورانکارو انجام څنګه شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. او موسی وویل ای فرعون، زه د مخلوقاتو د رب لخوا یو استازی راغلی یم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ما سره په ټینګه دا شایي چې الله پوری پرته له رښتیا او نور څه ونه وایم. دا د ستاسو د رب لخوا مې څرګنده نښانه درته راوړې ده، نو بني اسرائیل را سره شام ته ولېږه. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. هغه وویل که څه نښانه دې راوړې وي نو هغه راوړه که ته رښتینی یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نو خپله امسا یې وغورځوله چې لواره یو څرګند ښامار شو، او چې خپل لاس یې راویوست نو یو دم ټولو کتونکو ته تک سپین وځلید. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. د فرعون د قوم مشران وویل بېشکه چې دا یو پوه کوډګر دی، غواړي تاسو له خپلې ځمکې وباسي، نو څه امر یا مشوره کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. دوی یعنی ټولو راغونډ شوو وویل هغه او ورور ته یې څه مهلت ورکړه او بېلابېلو ښارونو ته راټولوونکي ولېږه چې هر پوه جادوګر درته راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. او بیا فرعون ته کوډګران راغلل ویې ویل که موږ بریالي شو نو موږ ته خو به حتما څه بدله وي. ویل هو، او تاسې به د دربار له نږدې کسانو یاست. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هغوی وویل ای موسی یا به یې ته غورځوي یا به موږ ړومبي غورځوونکي یو. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسی ورته وویل وغورځوئ،
نو چې ویې غورځول د خلکو په سترګو یې جادو وکړ، ویې ویرول او سترې کوډې یې وکړې. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. او موسی ته مو حکم وکړ چې امسا دې وغورځوه، نو ناڅاپه یې د هغوی د دروغو جوړ کړي شیان خوی تیرول. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نو په دې توګه حق ثابت شو او څه چې هغوی کول چور باطل شول. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. نو هماغلته هغوی مغلوب شول او سپک وګرځېدل. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. او کوډګران سجده کوونکي وغورځول شول، ویل پر رب العالمین مو ایمان راوړو، هماغه د موسی او هارون پر رب. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون ورته وویل مخکې له دې چې زه اجازه درکړم تاسو پرې ایمان راوړ، دا خامخا یوه دسیسه ده چې تاسو په دې ښار کې جوړه کړې ده تر څو خلک یعنې واکمنان یې ترې وباسئ، نو ژر به وپوهیږئ. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. خامخا به مو لاسونه او پښې ردو بدلې غوڅي او بیا به مو ټول په سولۍ وخیژوم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هغوی وویل یقینا مونږ له مرګ وروسته د خپل رب لور ته ورستنېدونکي یو، او ته مو په بل څه نه غندې پرته له دې چې مونږ ته د خپل رب آیتونه راغلل مونږ هغه ومنل. زمونږ ربه پر مونږ د صبر پیمانې راتویې کړي او مسلمانان مو وفات کړي. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. او د فرعون د قوم مشرانو فرعون ته وویل آیا ته موسی او قوم نور هم پریږدي چې په ځمکه کې ورانۍ جوړ او تا او ستا خدایان شاته پریږدي؟ هغه وویل مونږ به یې زامن وژنو او ښځې به یې ژوندۍ پریږدو او مونږ خو پر دوی برلاسی یو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی خپل قوم ته وویل الله نه مرسته وغواړئ او صبر کوئ، بېشکه دا ځمکه د الله ده
له خپلو بندګانو یې چاته چې خوښه شي د هغې وارث ګرځوي او وروستۍ بریا د متقیانو ده. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بني اسرائیل وویل من خو ستا له راتګه مخکې هم ځورول کیدو او ستا له راتلو وروسته هم ځورول کیږو. موسی وویل نږدې ده چې رب مو دښمن تباه کړي او په ځمکه کې خلافت درکړي، بیا به ګوري چې تاسو څنګه کار کوئ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. او فرعونیان مو په کلونو کلونو کاختی او د میوو په کمی اخته کړل تر څو ښایي هغوی پند واخلي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نو کله چې خوالی به پرې راغی ویل به یې مونږ خو د همدې وړ یو، او که تنګسه به پرې راغله نو په موسی او ملګرو به یې بدشاګوم نیو. خبر اوسئ چې دا د دوی خپل شومتوب و چې الله پرې خبر و خو زیاتره یې نه پوهیږي. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. او فرعونیانو موسی ته وویل ته که هر څنګه نښانه راته راوړي چې پر موږ جادو وکړي بیا هم ستا د خبرو منونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نو پر هغوی مو توپان راوست او ملخان، سپگی یا ورگی، چونګخي او وینه د بیلابیلو نښانو په توګه، خو دوی لویي وکړه او ډیر مجرم خلک وو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. او کله به چې پر هغوی کوم عذاب راغی نو ویل به ای موسی تا ته چې کومه وعده درکړې په هغې سره له خپله ربه موږ ته وغواړه، او که دا عذاب دې رانه لرې کړ نو خامخا به ایمان در باندې راوړو او حتما به بني اسرائیل در سره ولیږو. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. خو کله چې موږ به هغه عذاب تر یوه ټاکلي وخته چې دوی ور رسېدونکي وو ترې لرې کړ نو بیا به یې سم د لاسه خپله وعده ماتوله. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نو بیا مو کسات ترې واخیست او په سمندر مو لاهو کړل ځکه چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼل او ترې بې پروا شوي وو.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. او د دوی پر ځای مو هغه خلک چې کمزوري کړی شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان کړل چې برکت مو پکې اچولی دی. او ستا د رب د ښېګڼې وعده په بني اسرائیلو تمامه شوه ځکه چې دوی صبر کړی وو او ټول هغه څه متبا کړل چې فرعون او قوم یې جوړول او لوړول. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. او بني اسرائیل مو له سمندره پورې ویستل نو په یوه قوم ورغلل چې تل به د خپلو څو بوتانو په عبادت ولاړو. نو ویې ویل ای موسی مونږ ته هم یو دغسې معبود جوړ کړه لکه د دوی معبودان. موسی ورته وویل رښتیا چې ډیره ناپوهي کوئ. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بېشکه دغه خلک چې په کوم دینی حالت کې دي هغه خو تباه او څه چې دوی کول هغه ټول باطل دي. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بیا یې ورته وویل ایا له الله پرته بل خدای درته ولټوم په داسې حال کې چې هماغه تاسو پر ټولو خلکو غوره کړي یاست. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او الله وایي چې هغه وخت در یاد کړئ کله چې له فرعونیانو مو وژغورلی کوم چې تاسو یې سخت عذابولی. ستاسو زامن به یې وژل او ښځې به یې ژوندۍ پرېښودې او په دې کې مو د خپل رب لخوا لوی ازمایښت و. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. او له موسی سره مو د 10 شپو لوز کړی و چې په دې شپو کې به تور غره کې اعتکاف کوي. بیا مو 10 ور زیاتې کړي نو د هغه د رب ټاکلې موده 40 شپې پوره شوه. او موسی خپل ورور هارون ته وویل زما په قوم کې زما ځای ناستی اوسه سمون راوله او د ورانکارو پر لار مه ځه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. او کله چې موسی زمونږ ټاکلې مودې یعنی تور ته راغی او رب یې خبرې ورسره وکړي ویې ویل زما ربه ځان راوښیه چې ودې ګورم. الله ورته وفرمایل ته ما نشي لیدلی خو دې غره ته وګوره که هغه پر خپل ځای ولاړ پاتې شو نو ته به مې هم ووینې. نو کله چې رب یې غره ته وړانګې وغورځولې نو هغه یې زرې زرې کړ او موسی بېهوښه پرېوت. کله چې په سد شو ویې ویل ستا ذات لره پاکي ده تا ته مې توبه ده او زه ستا په دې خبره چې په دنیا کې تا څوک نشي لیدلی تر ټولو لومړنی ایمان راوړونکی یم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وی فرمایل اے موسی ته مې په خپلو پیغامونو او خپل کلام سره پر خلکو غوره کړی نو هغه څه مې چې درکړل هغه واخله او له شکر ایستونکو اوسه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. او هغه ته مو په تختو کې د هر شي نصیحت او د هر شي لپاره بیل بیل هدایت ولیکلو او امر مو ورته وکړ چې اوس نو هغه ټینګ ونیسه او خپل قوم ته د حکم وکړه چې په غوره احکامو یې عمل وکړي. زه به ژر د فاسقانو کور در وښیم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لخپلو نښانو به د هغو کسانو پام واړوم چې په ځمکه کې ناحقه تکبر کوي او دوی که هر څنګه نښانې وګوري ایمان پرې نه راوړي او که سمه لار وویني د لارې په توګه یې نه خپلوي خو که د کوږوالي لار وویني نو هغه د لارې په توګه خپله کړي. دا ځکه چې هغوی زموږ آیتونه دروغ وګڼل او ترې بې پروا وو. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. او چا چې زمونږ آیتونه او آخرت سره مخامخېدل دروغ وګڼل عملونه یې بابیزه شول. دوی ته چې څه ورکول کیږي هغه یې د خپلو عملونو بدله ده. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. او د موسی قوم تور غره ته د ده له تللو نه وروسته له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسي بت جوړ کړ چې رمباړه ترې وتله. آیا دوی نه کتل چې نه خبرې ورسره کوي او نه څه لار ورښیي؟ خو بیا یې هم په خدایي ونیو او دوی پر خپلو ځانو ظالمانو. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. او کله چې پښیمانه شول او ویلیدل چې واقعا دوی بېلارې شوي دي نو ویې ویل که رب مو رحم را باندې ونه کړي او موږ ونه بخشي نو خامخا به له تاوانیانو یو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. او کله چې موسی ته الله د بني اسرائیلو د سرغړاوي خبر ورکړ نو هغه خپل قوم ته په غوسه او خپه بیرته راستون شو. ورته ویې ویل له ما وروسته خو تاسو زما ډېر ناوړه ځای ناستی کړی دی. آیا د خپل رب له امره مو بیړه وکړه؟ له دې خبرې سره یې تختې وغورځولې او د خپل ورور د سر ویښتان یې ونیول راښکوده یې. هغه ورته وویل زما د مور زویه دې خلکو زه کمزوری کړم او نږدې یې وژلی وم نو غلیمان مه را باندې خوشحاله وه او له دې ظالمو خلکو سره مې مه یو ځای کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی وویل زما ربه ما او ورور مې وبخښې او په خپل رحمت کې مداخل کړي او ته له ټولو مهربان و زیات رحم کوونکی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بېشکه چا چې خوسی په خدایي نیولی ژر به د خپل رب لخوا غضب ورته ورسیږي او په دنیایي ژوند کې به سپکاوي سره مخامخ شي او دروغ تړونکو ته همدغه شان سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او هغو کسانو چې ناوړه کارونه وکړل او بیا یې وروسته توبه وکړه او ایمان یې راوړ نو یقینا ستا رب له هغه وروسته حتما بخښونکی ډېر مهربان دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. او کله چې د موسی غصه سړه شوه تختې راواخیستې چې په لیکنه کې هغو کسانو ته لارښوونه او رحمت و چې هغوی له خپله ربه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. او موسی له خپل قوم نه زموږ ټاکلي وخت لپاره اویا کسان خوښ کړي وو چې تورې سینا ته یې ځان سره راولي. بیا چې هغوی سرغړاوی وکړ او یوې سختې زلزلې راګیر کړل، نو موسی وویل: زما ربه، که تا غوښتي وای لا لومبی د دوی او زه هلاکولی شولو. آیا په هغه کار چې له موږ نه څو ناپوهانو وکړ اوس موږ ټول هلاکوي؟ ښکاره ده چې داسې نه کوي. نو معلومه شوه چې دا د له یوه ازمایښت پرته بل څه نه دی چې په هغه سره چاته وغواړي بېلاري کوي او چاته چې وغواړي سمه لار ښیي. ته زموږ واکمن یې، نو بخښنه راته وکړه او رحم راباندې وکړه او همدا ته له ټولو غوره بخښونکی یې. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او په دې دنیا کې هم ښېګڼه راته ولیکه او په آخرت کې هم د همدې لپاره موږ تا ته در وګرځېدو. الله وفرمایل: عذاب خو به مې چاته چې وغواړم رسوم یې او رحمت کې مې هر څه شامل دي. نو دا به د هغو خلکو لپاره ولیکم چې تقوا کوي، زکات ورکوي او زموږ په آیتونو ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هغوی چې د همدې امي رسول متابعت کوي، کوم چې دوی سره په تورات او انجیل کې یې نوم لیکلی مومي، هغه چې د ښېګڼې امر ورته کوي، له بدۍ یې ایساروي، پاکیزه شیان ورته حلالوي، ناپاکه ورباندې حراموي او درانه پیټ یې ترې ایسته کوي او هغه بندیزونه چې پر دوی وو ماتوي. نو هغو چې ایمان پرې راوړ، ملاتړ او مرسته یې وکړه او په هغې رڼا پسې روان شول چې له ده سره نازله شوي، همدوی بریالي کیدونکي دي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے رسولا، دوی ته ووایه: اے خلکو، زه تاسو ټولو ته د هغه الله رسول یم
چې د آسمانو او ځمکې پاچاهي یوازې هغه لره ده، له هغه پرته بل خدای نشته، هماغه ژوندي کوي او مړه کوي. نو په الله او هغه رالیږلي امي نبي ایمان راوړئ چې په الله او ټولو خبرو یې ایمان لري او متابعت یې وکړئ چې سمه لار ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. او د موسی د قوم یوې ډلې له حق سره سمه ښوونه کوله او په هماغه عدالت کاوه. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او دوی یعنی بنی اسرائیل مو په 12 پلرینو داسې ویشلی وو چې بیلې بیلې انتظامي ډلې وي. او د موسی قوم چې له هغه نه اوبه وغوښتلې، موږ ورته امر وکړ چې په امسا دې دا ګټ ووهه. نو بیا 12 چینې ترې وخوټېدې. هرې ډلې خپل اوبخور وپېژانده او پر هغوی مو وریځ سیوری کړه او ترنجبین او مړزان مو پرې نازل کړل او ورته ومو ویل له هغو پاکو شیانو خورئ چې موږ در روزي کړي. خو له دې سره چې دوی کومه ناشکري وکړه، موږ ته یې هېڅ تاوان راونه رساوه، بلکې پر خپلو ځانو یې ظلم کاوه. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او هغه وخت یاد کړه کله چې ورته وویل شول په دې کلي کې واوسئ او څنګه مو چې خوښه وي له حاصلاتو یې خورئ، او حتتون یعنی د ګناهونو رژونه غواړو وایاست او په وره باندې سجده کوونکي ننوځئ، موږ به ستاسې ګناهونه در وبخښو او ژر به نیکانو ته نور اجر هم ورزیات کړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. خو له دوی نه ځینو ظالمانو هغه خبره چې ورته ویل شوې وه په بله وینا بدله کړه، نو له اسمانه مو یو عذاب ورباندې راوست په دې چې ظلم به یې کاوه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او د هغه کلی په هکله دوی وپوښته چې د سمندر پر غاړه و، هغه مهال چې د خالي په ورځ یې تیری کاوه، کله چې کبان به یې د خالي په ورځ څرګند راتلل او چې د خالي ورځ به یې نه وه نه به ورته راتلل، همداسې یې ازمیو په دې چې سرغړونه یې کوله.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. او کله چې یوې ډلې بلې ته وویل د څه لپاره داسې خلکو ته نصیحت کوئ چې الله یې تباه کوونکی یا سخت عذابوونکی دی؟ هغوی ویل ستاسو رب ته د عذر پیدا کولو لپاره او دا چې ښایي دوی هم وویریږي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نو کله چې هغه نصیحت یې هیر کړ چې یادونه یې ورته شوې وه، نو بیا مو هغه کسان بچ کړل چې له بدو یې منع کوله، او چا چې ظلم کړی و هغوی مو په سخت عذاب راونیول په دې چې سرغړونه به یې کوله. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نو کله چې له هغه څه یې سر وغړولو چې ترې ایثار کړی شوي وو، نو موږ ورته وویل ځئ بیزوګان شئ، خوار ذلیل. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. او هغه وخت یاد کړه کله چې ستا رب اعلان وکړ چې خامخا به تر قیامت پر دوی یعنی بني اسرائیلو داسې خلک واکمن کړي چې ډیر بد یې عذابوي. یقینا ستا رب په سزا ورکولو کې ګړندی دی او بېشکه هغه ښه بخښونکی ډیر مهربان هم دی. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. او هغوی مو په ځمکه کې ډلې ډلې خپاره واره کړل، ځینې یې نیکان او ځینې یې لږ راښکته دي، او هغوی مو په ښو او بدو حالاتو وازمیل چې ښایي بیرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. خو بیا له دوی وروسته یې داسې خلک ځایناستې شول چې د کتاب یعنی تورات وارثان شول، نو د هغوی حال داسې و چې د همدې بې ارزښته دنیا سامان په رشوت را اخلي او وایي ژر به وبخښل شو، او که بیا هغه شان سامان ورته راشي بیا یې په رشوت اخلي. آیا له دوی نه د کتاب ژمنه اخیستل شوې نه وه چې په الله پورې به له حقه پرته بل څه نه وایاست؟ او څه چې پکې د هغه یې ټول لوستلي هم دي. او د آخرت کور حتما هغو خلکو ته غوره دی چې تقوا کوي. ای یهودو، آیا تاسو عقل نه کاروئ؟
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. او هغوی چې کتاب ټینګ نیولی او لمونځ یې ترسره کړی یقینا موږ د داسې نیکانو اجر نه ضایع کوو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او هغه وخت یاد کړه کله چې پر دوی مغر داسې راپورته کړ لکه چې هغه چترۍ وي او ګمان یې کاوه چې هغه ورباندې را پرېوتونکی دی. هغه وخت مو امر ورته وکړ چې کوم کتاب مو درکړی هغه ټینګ ونیسئ او څه چې پکې لیکلي دي هغه یاد کړئ ښایي ځانونه وساتئ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے رسوله خلکو ته هغه وخت وریاد کړه کله چې ستا رب د بني ادمانو له شاګانو د هغوی زوزات راویستلی او هغوی پر خپلو ځانو شاهدان ګرځولی وو او پوښتلي یې وو چې آیا زه ستاسو رب نه یم؟ ټولو وویل ولې نه رب مو یې. موږ شاهدي وایو. دا اقرار د دې لپاره و چې بیا د قیامت په ورځ ونه وایي چې موږ خو له دې ناخبره وو، یا دا ونه وایي چې شرک خو زموږ پلرونو مخکې پیل کړی و او موږ یې ځوزات وو له هغوی وروسته. آیا نو په هغه کار مو هلاکوي چې باطل عمل کوونکو کړی و؟ او همدغه شان په تفصیل سره آیتونه بیانوو ښایي هغوی حق ته راوګرځي. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. او اے رسوله پر دوی د هغه چا حال ولوله چې موږ خپل آیتونه ورکړي وو خو هغه ترې ووت نو شیطان ورپسې شو تر څو چې هغه بیا له لار ورکو څخه شو. او که موږ غوښتي وای نو په دې آیتونو به مو لوړتیا ورکړې وه خو هغه د ځمکې لور ته سرکوزی شو او په خپل هوس پسې شو. نو مثال د هغه سپي غوندې شو چې که حمله ورباندې کوي هم ژبه راباسي او که پرېږدي هم ژبه راباسي.
دا د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي نو ته دا کیسې ورته بیان کړه ښایي دوی څه فکر وکړي د هغو خلکو څومره ناوړه مثال دی چې زموږ آیتونه یې دروغ وګڼل او په خپلو ځانو یې ظلم کولو من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون چاته چې الله هدایت وکړي نو یوازې هماغه سمه لار موندونکی دی او هغه چې الله یې بېلارې کړي نو هم دوی تاوانیان دي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون او رښتیا چې په پیریانو او انسانانو کې مو ډیر خلک د جهنم لپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو فکر نه ورباندې کوي او د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني او غوږونه یې شته خو څه پرې نه اوري دا خلک د څارویو په شان دي بلکې زیات بېلاري همدوی په خپله غافلان دي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون او د الله ډیر ښه نومونه دي نو په هماغو یې وبولئ او هغه خلک پرېږدئ چې د ده په نومونو کې کوږوالی کوي ژر به د هغه څه بدله ورکړی شي چې دوی به کول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين او له هغو خلکو نه چې موږ پیدا کړي یوه ډله په حقه ښوونه کوي او په همدې سره انصاف کوي او هغوی چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي په کرار کرار به یې داسې راونیسو چې دوی به هیڅ نه پوهیږي او مهلت به ورکوم یقینا زما تدبیر ډیر پوخ دی أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون آیا دوی کله فکر نه دی کړی چې د دوی په ملګري یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه لیونتوب نشته هغه خو پرته له یو څرګند ویرونکي بل څه نه دی آیا دوی د اسمانو او ځمکې په پاچایي کې څه فکر نه دی کړی او کوم شیان چې الله پیدا کړي دي او دا فکر یې نه دی کړی چې ښایي نیټه یې رانږدې شوې وي نو له دې وروسته په کومه خبره ایمان راوړي من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون څوک چې الله یې بېلارې کړي نو څوک لارښود یې نشته او همداسې یې په خپلې ناړامۍ کې پرېږدي چې لالهانده ګرځي يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے رسوله د مکی کافران دي د قیامت په اړه پوښتي چې کله به یې را څرګندېدل وي ورته وایه د هغه معلومات خو یوازې زما رب سره دی یوازې هغه به یې په خپل وخت را څرګندوي په اسمانو او ځمکه کې هغه یو دروند څیز دی نه درته راځي مګر ناڅاپه داسې دې پوښتي لکه ته چې د هغه په هکله څېړونکی یې ورته وایه معلومات یې الله سره دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ووایا څو چې الله ونه غواړي زه خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان واک نه لرم او که زه په غیبو پوهېدلی نو ډېرې ګټې به مې کړې وې او هیڅ زیان به نه و رارسېدلی. زه باور کوونکو خلکو ته له یو ویرونکي او زیري ورکوونکي پرته بل څه نه یم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الله هماغه دی چې تاسو یې له یو کس نه پیدا کړئ او له هماغه یې د ده جوړه پیدا کړه چې له هغې سره بسیا یعنی آرام شي نو بیا یې کله چې وپوښله هغې سپک غوندې بار واخیست چې ورسره ګرځېده به کله چې درنه شوه دواړو خپل رب الله ته سوال وکړ چې که ښه بچی دې راکړ نو خامخا به موږ شکر ویستونکي اوسو. خو کله چې ښه بچی یې ورکړ دواړو په هغه ورکړه کې له ده سره نور شریکان وګڼل نو الله له هغو ډېر اوچت دی چې دوی یې ورسره شریکوي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. آیا هغه څه الله سره په خدایي کې شریکوي چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې خپله دوی پیدا کول کیږي او نه هغوی سره څه مرسته کولای شي او نه خپلو ځانو سره څه مرسته کولای شي او که سمې لارې ته یې راوبلئ نه درپسې راځي پر تاسو برابره ده که راوموبلل یا تاسو چوپ پاتې شوئ. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها
أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. بېشکه هغه چې تاسو یې الله نه پرته رابلی هغوی هم ستاسو په شان بندگان دي، نو راوی بلی او جواب دې درکړي که تاسې رښتیني یاست. آیا د هغوی پښې شته چې ورباندې لاړ شي، یا یې لاسونه شته چې څه پرې ونیسي، یا یې سترګې شته چې پرې وګوري، یا یې غوږونه شته چې پرې واوري؟ ورته وایه شریکان مو راوبلی، بیا ماته دسیسې جوړې کړئ او هیڅ مهلت مه راکوئ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بېشکه زما ملاتړی هماغه الله دی چې کتاب یې نازل کړی او هماغه د صالحانو ساتنه او پالنه کوي، او هغوی چې تاسو یې له هغه پرته رابلی نه ستاسو څه مرسته کولی شي او نه د خپلو ځانو څه مرسته کولی شي. او که سمې لارې ته یې رابلی نو هم څه نه اوري، او ته یې وینې چې درته ګوري به خو په حقیقت کې هغوی څه نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. د تیریدنې لار ونیسه، د ښو چارو امر کوه او له جاهلانو په څنګ اوسه، او که د شیطان له لورې د کومه وسوسه ولمسوي نو په الله پورې پناه وغواړه، یقینا هماغه پوه اوریدونکی دی. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بېشکه څوک چې الله نه ویریږي کله چې د شیطان لخوا کومه وسوسه ورورسي نو الله ته متوجه کیږي او سم د لاسه یې سترګې خلاصې شي، او څوک چې د هغوی یعنی شیطانانو ورونه وي هغوی په کږه لار کې راکاږي او بیا له ګمراهۍ هیڅ نه راګرځي، او کله چې د دوی غوښتلې کومه نشانه ورته رانوړي وایي ولې دې له ځانه جوړه نه کړه؟ ورته وایه زه خو یوازې د هغه څه متابعت کوم چې د خپل رب راته وحی کیږي. دا قرآن ستاسو د رب لخوا د بصیرت یعنی روشنایی لارښوونه او رحمت دی هغو خلکو ته چې ایمان راوړي. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
او کله چې قرآن لوستل کیږي نو غوږ ورته کیږدئ او چوپ اوسئ ښایي رحم در باندې وشي او خپل رب دې په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه له ورو اواز سره سهار او ماښامونو کې یادوه او له غافلانو څخه مه کیږه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بېشکه هغه ملائکې چې ستا د رب خوا کې مقربې دي د هغه له عبادته لویي نه کوي د هغه پاکي وایي او هغه ته سجدې کوي د الانفال صورت مدني او 15 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اے رسوله خلق دې د ولجو په هکله پوښتي ورته ووایه د دا ډول ولجو په هکله د پریکړې اختیار الله او رسول لره دی نو الله نه ویره کوئ او خپلمنځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د رسول اطاعت کوئ که تاسو مؤمنان یاست إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم خبره دا ده چې رښتینی مؤمنان هغه کسان دي چې کله یې په وړاندې الله یاد شي زړونه یې وویریږي او کله چې آیتونه یې ورباندې ولوستل شي نو ایمان یې ورزیات کړي او پر خپل رب بروسه کوي هغوی چې لمونځ ترسره کوي او له هغه څه نه چې موږ ور روزي کړي د الله په لار کې لګښت کوي هماغه کسان په حق مؤمنان دي هغوی لره له خپل رب سره درجې بخښنه او غوره روزي ده كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون د ولجو د ویش معامله داسې ده لکه ستا رب چې په حق سره ته له کوره راوویستې او له مؤمنانو یوه ډله حتما ناخوښه وه هغوی په همدې حق خبره کې له هغه وروسته هم چې ښه څرګنده شوه تا سره داسې بحثونه کول لکه چې هغوی مرګ ته بیول کیږي او دوی یې په سترګو ویني وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
او کله چې تاسې سره الله وعده کوله چې له هغو 2 ډلو به یوه ستاسې وي او تاسو غوښتل چې کمزورې بې وسلې ډله دې په لاس درشي او الله اراده کړې وه چې په خپلو خبرو او وعدو سره حق ثابت او د کافرانو سټه وباسي ترڅو حق رښتیا کړي او باطل پاتې شي که څه هم کافران یې بده ګڼي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کاو نو دعا یې درته قبوله کړه چې بېشکه زه مو په 1000 تنه پرلپسې راتلونکو ملائکو مرسته کوونکی یم او دا یې صرف تاسو ته یو زیری وګرځاوه او چې زړونه مو پرې ډاډه شي او مرسته خو یوازې د الله له لوري ده یقینا الله ځیرک برلاسی دی إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام هغه وخت یاد کړئ کله چې پر تاسو یې له خپله لوري د ډاډینې لپاره پرکالي راخپروله او پر تاسې یې له اسمانه اوبه راتویولې چې ورباندې پاک مو کړي د شیطان پلیتي درنه یوسي زړونه مو پرې قوي او پښې مو ورباندې ټینګې کړي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان هغه وخت کله چې ستا رب ملائکو ته وحی وکړه چې زه خامخا در سره مل یم نو اوس تاسو د هغو خلکو پښې ټینګې کړئ چې ایمان یې راوړی زه به د کافرانو په زړو کې ویره واچوم نو بیا یې تاسو پر غاړو ووهئ او د ګوتو بند پر بند یې ووهئ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار دا ځکه چې دوی الله او د هغه رسول نه مخالفت کړی او څوک چې الله او رسول سره یې مخالفت کوي نو بېشکه چې الله د سخت عذاب والا دی دا ستاسې دنیایي سزا ده نو ویې څه کوي او یقینا په آخرت کې د کافرانو لپاره د اور عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ای مؤمنانو کله چې کافرانو سره د یو لښکر په بڼه مخامخ شئ نو هغوی ته شا مه ورګرځوئ
او څوک چې په هغه ورځ شاور اړوي پرته له دې چې د جګړې لپاره ځای بدلونکی یا بلې ډلې سره یو ځای کیدونکی وي نو هغه د الله له لوري په یو غضب اخته شو استوګنځای یې جهنم او هغه د ورګرځېدو بد ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. مسلمانانو دا کافران په حقیقت کې تاسو نه دی وژلي بلکې الله وژلي او ای رسوله تا نه دی ویشتلي هغه وخت چې ودی ویشتل بلکې الله وویشتل او د دې لپاره یې دا کار ستاسو په لاس وکړ چې مؤمنان له خپله لوري له یوې ښې ازموینې تیر کړي بېشکه الله ډیر پوه اورېدونکی دی. دا وشوه او دا خبره هم یقیني ده چې الله د کافرانو د چلونو کمزوری کوونکی و. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اے کفارو که تاسو پر حق ولاړې ډلې لپاره بری غوښت نو دا دی بری درته راغی. اوس که تاسو له جګړې ایثار شوئ نو دا درته غوره ده او که بیرته کفر او جګړې ته وګرځئ نو موږ به هم در وګرځو او ستاسې ډله به هیڅ درنه ایثار نه کړی شي که څه هم ډیره زیاته وي او الله خو یقینا له مؤمنانو سره دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے مؤمنانو د الله او د هغه د رسول اطاعت کوئ او مخ ترې مه اړوئ حال دا چې تاسو ښه اورئ او د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې ویل یې موږ واورېدل خو په حقیقت کې یې نه اوري. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بېشکه د الله په وړاندې تر ټولو ژو یعنی حیواناتو بدتر هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې عقل نه کاروي او که الله ته په دوی کې څه خیر معلوم وای نو خامخا به یې اورولي وو او که اورولي هم وای بیا به یې هم مخ ګرځولو او دوی به څنګ کوونکي وو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے مؤمنانو د الله او رسول بلنه منئ کله چې تاسو هغه څه ته بلی چې ژوندي کوي مو او پوه شئ چې الله د انسان او د هغه د زړه ترمنځ پرده کیږي او د هماغه لور ته به تاسو ورغونډول کیږئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغې فتنې ځان وساتئ چې یوازې ستاسو هغو خلکو ته نه رسي چې ګناه یې کړې وي
او پوه شئ چې الله د سخت عذاب والا دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. او در یاد کړئ هغه مهال چې تاسو کم وئ، په ځمکه کې کمزوري کړی شوي وئ، ویرېدئ به چې خلک به مو وتښتوي، نو بیا یې تاسو ته ځای درکړ او په خپلې مرستې یې قوت درکړ او پاکیزه شیان یې در روزي کړل، د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے مؤمنانو، الله او رسول سره خیانت مکوئ او هم خپل امانتونه مخیانت کوئ، حال دا چې تاسو ښه پوهیږئ هم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او پوه شئ چې بېشکه مالونه او خیلخاني مستاسو لپاره یو ازمایښت دی او یقینا الله سره لوی اجر دی. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو، که الله سره د تقوا چلن خپل کړئ نو تاسو ته به د حق او باطل بیلولو هدایت یعنی وجدان او رڼایي درکړي او ګناهونه به مو ورژوي او بخښنه به درته وکړي او الله د لوی فضل خاوند دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. او اے رسوله، هغه وخت یاد کړه کله چې تا ته کافرانو دسیسې جوړولې چې بندي دې کړي یا دې ووژني او یا دې له مکې وباسي او چلونه یې جوړول او الله هغوی ته تدبیر جوړاو او الله تر ټولو غوره تدبیر جوړونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. او کله چې زموږ آیتونه پرې لوستل کیږي وایي بس واموریدل، که وغواړو موږ هم داسې ویلی شو، دا قرآن خو د لومبنیو له کیسو پرته بل څه نه دی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. او یو وخت هغه و چې دوی وویل ای خدایه، که چیرې به دا کلام حق او ستا له لورې وي نو پر موږ له اسمانه کاڼي راووروه یا کوم بل دردناک عذاب را باندې راوله. او حال دا چې الله عذابونکی نه و تر څو چې ته پکې موجود وي، او نه یې الله په هغه وخت کې عذابونکی دی چې دوی بخښنه غواړي.
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. او الله به ولنا عذابوي په داسې حال کې چې هغوی د مسجد حرام نه خلک ایساروي او دوی واکداران هم نه دي. واکداران خو یې له متقیانو پرته بل څوک نه دي، خو زیاتره یې نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او د بیت الله خوا کې د دوی لمونځ خو له شپېلیو او چکچکو پرته بل څه نه و. نو ای کافرانو په دې چې تاسو کفر کاوه اوس دا عذاب وڅکئ. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. بشک هغوی چې کافران شوي خپل مالونه د دې لپاره لګوي چې خلک د الله لارې نه ایثار کړي. پایله به یې دا وي چې وبه یې لګوي خو بیا به ورباندې پښیمانتیا وي او بیا به مغلوب هم شي. او هغوی چې کافران شوي دي ټول به جهنم ته ورغونډ کړی شي. د دې لپاره چې الله ناپاک خلک له پاکو نه رابیل او ځینې ناپاک پر ځینو ور واچوي او ټول سره لاندې باندې ډیری او بیا یې په جهنم کې واچوي. همدا خلک تاوانیان دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اے رسوله کافر شو ته وایه چې که اوس هم راواوړي نو څه چې مخکې شوي دي هغه به ورته وبخښل شي او که بیا ور وګرځي نو یقینا د پخوانیو انجام ستاسو په وړاندې تیر شوی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اے مسلمانانو دې کافرانو سره تر هغو جنګیږئ څو چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که دوی له فتنې ایثار شول نو الله د هغو کارو چې دوی یې کوي ښه لیدونکی دی. او که مخ یې وګرځاوه نو پوه شئ چې الله یقینا ستاسو مولا دی، ډېر ښه ساتونکی او ډېر ښه مرستندوی. صدق الله العظیم.